أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. الله پاک فرمایي چې ما تعالی یقینا درکړی دی سبعا من المثاني والقرآن العظیم. داسې آیتونه می تعالی درکړی دي چې آیتونه دي چې بار بار لوستل کېږي او لوی شان والا قرآن مجید می تعالی درکړی. صحیح قول مفسرین په دې کې فرمایي چې ردینه مراد سورة الفاتحه ده. د سوره فاتحه آیتونه دي او سورة الفاتحه بار بار لوستل کېږي بغیر د نفل منځونو نه. په یوه ورځ کې سورة الفاتحه 32 پیرې لوستل کېږي په مانځ کې، او که څوک پکې نفل مونځ کوي نو د هغې حساب د دې نه علاوه دی. او د قرآن العظیم نه مراد هم مفسرین وایي چې سورة الفاتحه ده، ځکه په سورة الفاتحه کې اهم مضامین د قرآن مجید هغه بیان شوي. نو الله پاک فرمایي لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیهم واخفض جناحك للمؤمنین. چې ما اوږدوه سترګې خپلې هغه مالونو طرف ته چې مونږه مزې ورکړې دي په هغې سره مختلفو قسمو کافرانو. ولا تحزن علیهم او مخفه کېږه په دو باندې. مراد د خفګان نه هغه خفګان دی چې د هغې په وجه باندې انسان د دعوت او د تبلیغ نه مشغول شي، یعنی ردو په خبرو باندې داسې مخفه کېږه چې ته د دعوت کار پرېږدې. واخفض جناحك للمؤمنین او ښکته که وزر خپلې مؤمنانو ته، یعنی د مؤمنانو په باره کې انتهایی رحم دل او شفقت کوونکی اوسېږه. او د وزرو ښکته کېدو نه مراد دا دی چې ردو سره معامله هغه انتهایی د شفقت او د رحم کو. او د وزرو ښکته کېده دا دي لکه څنګه چې چرګه یا مرغۍ دا خپل بچوړي پټۍ د باران یا د بل یو تکلیف ده شیز نه نو دا خپلې وزرې کولاو کی او دوله پکې زیږی ورکي. نو د مومنانو په باره کې انتهایی د شفقت حکم شوی دی چې په دې کې آداب بیانېږي د مبلغ او د دعوت ورکوونکي، چې دعوت
ورکوونکې او مبلغ دی به د چا په مال او په دنیاوي اسبابو باندې نظر نه ساتي، هغې ته به التفات او خیال نه کوي، ځکه دا هر څه چې دی ییني دا دنیاوي فایده ده د څه وخت یا د څه ورځو دپاره، او کم عمل او کار چې الله پاک دله ورکړی دی د دې فایده همیشه همیشه ده. او یو روایت ده چې چاله الله پاک د قرآن مجید علم ورکړی، یعنی قرآن مجید چا یاد کړی، نو هغه به دنیاوي هیڅ قسمه شیسته نه پسخي، ځکه دی بیا بې قدري کوي د دغې قرآن مجید. دله چې الله پاک څه ورکړی دی، الله پاک په خپله فرمایي هو خیر مما یجمعون، دا خلک چې کم څه جمع کوي د دنیا د دې هر څه نه دین او قرآن مجید دا ډیر زیات غوره او بهتر. ولا تحزن علیهم، دویم ادب د مبلغ او دعوت کوونکي دپاره الله پاک بیانوي چې دی به په دې خبرو پروا نه کوي چې څوک په خبره مني څوک به نه مني، څوک به په دې دعوت کولو باندې د مخالف کیږي، څوک به ملګری کیږي، څوک به ورته تکلیف رسوي، څوک به یې خفه کوي، خدای به د دې هیڅ پروا نه ساتي. او د مؤمنانو دپاره د خپلو ملګرو دپاره به دی شفقت کوونکی، په هغو باندې به سختي او زیاتی نه کوي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک فرمایل چې دو ته ووایه انی انا النذیر المبین، یقینا زه یره درکوونکی ښکاری، تاسو یروم د الله پاک د نافرمانی په وجه د هغه عذابونو نه کم عذابونه چې په مخکینو خلقو باندې راغلي. دا زه صرف تاسو ته قصې او واقعات نه بیانو، بلکې د نافرمانی په صورت کې زه تاسو یروم د هغه عذابونو نه کم عذابونه چې په مخکینو قومونو او خلقو باندې راغلیو، کما انزلنا علی المقتسمین، لکه څنګه چې مونږ عذاب نازل کړی په تقسیم کوونکو باندې. مراد د دینه د ولید بن مغیره چې دا 14 کسانو د مقرر کړیو، ولید بن مغیره مقرر کړیو، او د حج په موسم کې دوبه د مکی په لارو باندې تقسیم شیو، په لارو باندې بناسو. کم کسان چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواله بتلو هغه به دو منع کول، نو تقسیمون کې وته په دې وجه ویلی شوي دي چې دو لارې تقسیم کړی وي او په هغې کې ناسو. نو الله پاک په دغه خلقو باندې عذاب راولېږو او دای هلاک. الذين جعلوا القرآن عضين، دا هغه خلق دي چې دو ګرځولی دی قرآن مجید عضین ټوټې ټوټې. یا خو مراد او مطلب د دې دا دی چې دو د خپل مرضی موافق د قرآن مجید کومه حصه چې وا هغه به یې منله، کم چې به د دو د مرضی او د طبیعت موافق نه وه هغه به یې نه منله. نو دا د دې په وجه دو قرآن مجید ټوټې ټوټې کړو، د خپل خواهش او د خپل رضا موافق قرآن مجید ګرځول.
او یا مراد د دین هغه خلق دي چې هغه قرآن مجید ټوټي ټوټي کړو په دې طریقه چې چا به قرآن مجید ته وی چې نعوذ بالله دا سحر دی، چا به وی دا قرآن مجید دا شعر شاعری ده، او چا به وی چې دا قرآن مجید د الله پاک کتاب نه دی، دا د ځان نه جوړ کړی شی دی. نو دا مختلف نسبتونه دی قرآن مجید ته کول. نو مراد یار دین دغه ډله ده چې دو قرآن مجید ټوټې ټوټې کړه او حصے حصے کړه. الله پاک فرمایي چې دغه خلق دو دی دا خیال او ګمان نه کوي چې بس دو سوکړو یا سوي بس دا ختم شو، نه بلکې یو ورځ را روانه ده. الله پاک وایي فوربک لنسألنهم اجمعین، قسم دې پرب ستا باندې لنسألنهم خامخا مونږ به تپوس وکړو د دونه اجمعین د ټولو نه، د دې ټولو نه به تپوس کړی کېږي. د ذرې ذرې حساب کتاب هغه به ردو سره کېږي. عما کانوا یعملون، دا هغه څه په باره کې چې دو کول. نو په دنیا کې چې انسان د څه هم کوي د دې حساب کتاب دا به رده سره کېږي. داسې نه ده چې انسان ظلم زیاتی وکړو، د پردی حق واغستو او انسان د پاره د دوکه کېدو د انتهایی باریکی باریکی ناشنا طریقې اختیار کړي چې پاغي باندې عام معاشره او عام د مجلس محفل خلق نه پوهیږي، یا د هغو نه اصل راز هغه پټ وساتو. لیکن الله پاک د سره حساب کتاب کوونکی دی، د الله پاک نه څه شی نه پټي. ځکه الله پاک فرمایي یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، دا خلق پټي د الله پاک د خلقنا خپل رازونه او خبرې، ولا یستخفون من الله، او د الله پاک نه خبره نه پټي. ځکه د الله پاک نه څه شی پټیږي نو که د انسان نه ته ډېره پرده وکې نو انسان بس تا سره څه وکړي، زیات نه زیات د خولې خبرې به درته وکړي، یا په یو مجلس کې به ووایي چې پلان کې زیاتې ظلم وکړو، نور بس تا سره انسان څه وکړي. کم ذات چې ستانه صحیح حقیقي تپوس کوونکی دی د هغه ذات نه ته څه پټولی نشي. د دې وجې نه الله پاک وفرمایل فوربک لنسألنهم اجمعین، قسم دی په رب ستا باندې چې د دې ټولو نه به تپوس کېږي، د یو یو شیز تپوس پکې. او قسم د تاکید د پاره خوړی شی دی چې د چا په ذهن کې شک او شبه پاتې نشي چې زما یو عمل هغه به د الله پاک نه پټ پاتې شي، یا به داسې پاتې شي چې د هغې په باره کې به زما سره حساب کتاب ونشي، زما نه به د هغې په باره کې تپوس ونشي. یقینا دا آیت انتهایی د انسان د پاره د سوچ او د فکر آیت دی چې که په دې آیت باندې انسان په صحیح طریقه باندې خیال او نظر وکړو نو دی به چرته هم د الله پاک یو نافرمانی یا بردنه چرته د الله پاک د مخلوق سره ظلم زیاتی ونشي. دی به ځان وږی کی، لیکن د الله پاک د مخلوق حق په دی چرته وانه دی. دی به خپل بچی او خپل کور خپل اهل و عیال خپه کی، لیکن دی به چرته د الله پاک مخلوق هغه خپه نه کی. خدا څومره زیاتی چې زمونږ نه کیږي دا په دې وجه
چې مونږ د دې خبرې سوچ او فکر نه کو چې زمونږ نه به د دې په باره کې تپوس کی یو ورځ به خامخا مونږه د الله پاک سره مخامخ کیږو او د دې ذرې حساب کتاب دا به زمونږ سره کی د دې په وجه باندې مونږ په نافرمانی کې هم خوشاله یو پاغي کې مونږه مستی او بدمعشي هم کو چیلنجونه هم ورکو او دغه شانتي خپل ځان په هغه باندې زورور او طاقتور هم حسابو او دغه ظلم زیاته د خپل ځان د پاره فخر هم حسابو چې دا زما د زورورتیا او زما د طاقت نشانه او نخه حالن کې دا د انسان د طاقت او د زورورتیا نخه نشانه نه بلکې دا د انسان د ذلت او د رسوایی سبب ګرځیدل دي دا یو ورځ را روانه ده چې دا د انسان د پاره شرمندگی ده الله پاک دې زمون حفاظت او فرمایي او الله پاک دې زمون عملونه هغه د خپل احکاماتو موافق جوړ کړي ولقد آتیناک یقینا درکړې دې مونږ ته سبعا وآیتنا من المثانی چې بار بار لوسته کیږي والقرآن العظیم او قرآن لوی شان والا لا تمدن تموک دوا عینیک سترګ خپلې الی ما طرف د هغې مال ته متعنا به چې مزې ورکړې دې مونږه په هغې سره ازواجا منهم مختلفو ډلو ته د دونه ولا تحزن علیهم او مخه پکېږه په دو باندې واخفض جناحك او ښکته وزرې خپلې للمؤمنین مؤمنانو ته وقل او اوایا انی انا النذیر المبین یقینا زیر درکون کې ښکاره یم کما انزلنا لکه څنګه چې مونږ نازل کړی دی عذاب علی المقتسمین په تقسیم کوونکو باندې الذین هغه کسان جعلوا القرآن چې دو ګرځولی دی قرآن عضین ټوټې ټوټې فوربک پس قسم دے پربستا لنسألنهم خامخا مونږ به تپوس کو ددو اجمعین ټولنا عما كانوا يعملون دا هغه سبب باره کې چې دوی کوي